خلیلزاد پر اشرف غني توندې نیوکې کړې دي. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. زلمي خلیلزاد په یوه مرکه کې ویلي د دوحې تړون یو تاریخي تړون و چې د امریکا په سیاستونو کې بدلون او د افغانستان روان وضعیت ته په کتو سره ترسره شوی دی. خو نوموړي څرګنده کړې چې دغه تړون په بشپړه توګه اجرا شوی نه دی او که په سمه توګه اجرا شوی وای له هغه وروسته پیښې به بل ډول مخکې تللی وای. خلیلزاد ویلي د دوحې تړون پر بنسټ ولاړ ډیر کارونه لا هم نابشپړه پاتې دي. په راپورونو کې راغلي چې خلیلزاد په دغه خبرو کې هغه تورونه رد کړه چې ګواکې د افغانستان دغه وخت حکومت او مهم شخصیتونه له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو له بهیره نه خبره ساتل شوي وو او زیاته کړې ده چې د مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني د تیر حکومت د سولې عالي شورا رئیس او نور سیاسي شخصیتونه د دوحې مذاکراتو له ټولو پرمختګونو خبر وو. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت کې چارې